السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. استاد صمیم مو بیا هم په خدمت کې ده. نن ورځ د عمري ځای د حساب برخې د تقسیم عملیې ته تقسیم لومړی تعریفوو. تقسیم لومړی تقسیم تعریفوو چې تقسیم څه ته وایي. تقسیم په لغات کې ویشلو ټوټه کولو ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ ویشلو یا هم ټوټه کولو ته. تقسیم په لغات کې ویشلو یا ټوټه کولو ته ویل کېږي. او د حساب په اصطلاح کې د تقسیم د ضرب عملیې د معکوسې عملیې څخه عبارت ده. د حساب په اصطلاح کې تقسیم د ضرب د عملیې د معکوسې عملیې څخه عبارت ده. راځو نن څو مثالونه د تقسیم کې خلطوو. راځو لومړی مثال څه رقمي عدد په یو رقمي عدد باندې د تقسیم عملیات ته ښایو. مثلا یو عدد ده 345 تقسیم 5 باندې. لومړی راځو، تاسو به چې کله تقسیم عملیه کوئ نو تاسو به لومړی دغه عدد ګورئ چې آیا دغه عدد په دغې عدد باندې تقسیمیږي او که نه. نو 3 دې په 5 باندې نه تقسیمیږي، بیا به څه کوئ؟ دغه عدد به هم رااخلئ ورسره ملګری کوئ به دغې عدد سره. نور څو به شي؟ 40 په 5 باندې تقسیمیږي. نو تاسو به ضرب زباني وایئ، داسې ضرب زباني به وایئ. تاسو باید ضرب زباني باندې خپوي وایي زده مه وي. ضرب زباني به وایئ او چې 40 نو ډېر نه شي. بیا به څه کوئ؟ 1 5 5 2 15 3 5 15 4 5 20 5 5 25 6 5 10 9 5 5 10 کېږي، بیا ډېرېږي. نو 6 5 10 به شي. نو د 4 څخه دغه څخه بیا منفي عملیات اجرا کوئ. 4 څخه چې صفر منفي کړئ عیني عدد راکوي 4 او 3 0. اوس به څه کوئ؟ 5 به هم راکښته کوئ. 5 چې کله راکښته کړئ دلته به داسې ضرب زباني ورکوئ چې مثلا دغه لومړی عدد به له دغه عدد سره پرتله کوئ. اوس به څه کوئ؟ 5 په 4 باندې نه تقسیمیږي، نو دغه هم رانیسو. څه به شي؟ 15 په تقسیمیږي ځکه زیات دي. اوس به همداسې ضرب زباني ووایو چې 15 څخه زیات نه شي یا زیات نه شي، یا ورسره برابر شي یا ورڅخه کم شي. نو کې کسو اتو کې 8 او 15 40. نو 40 کم دي. 9 15 40. نو کې ورکوو 9 15 40. 15 0 0. نو دغه ته څه وایي؟ مقسوم علیه. دې ته مقسوم. او دې ته څه وایي؟ خارجي قسمت. دلته که کوم څه پاتې وو، دلته خو اوس څه نشته، خو که کوم څه پاتې وو بیا به څه ورته وایئ؟ باقي مانده. دې ته بیا باقي مانده ویل کېږي. راځه اوس یو بل سوال کوو. مثلا 4530 تقسیم اوس یې په څو رقمي تقسیموو؟ په 2 رقمي باندې تقسیموو. 150 اوس یې په 150 باندې تقسیموو. نو تاسو به راشئ 4 په 150 نه تقسیمیږي. څه کوو؟ 15 هم ورسره نیسو. 15 په 150 نه تقسیمیږي. اوس څه کوو؟ 6 ورسره نیسو. 450 راځي. 450 په څو تقسیمیږي؟ په 5 باندې تقسیمیږي. نو اوس راځو ضرب زباني به څوک ورکوئ. راځو دغلته دغه عدد له دغه عدد سره پرتله کوو. دغه سره نه، دغه سره یوازې. نو 4 چې دي په 5 باندې نه تقسیمیږي.
اوس څه کوو دغه هم ورسره نیسو 45 په 5 باندې تقسیمیږي اوس څوکې پړاو ورکوو یا هم څوکې ضرب زباني ورکوو نو راځو اتوکې ورکوو اتوکې بیا به څه کوئ یو څخه به پیلوئ 8 ضرب یو 8 8 ضرب 5 څلوېښت اوس راځو منفي عملیه اجرا کوو شپږو څخه 8 نشي تللی نشي منفي کېدی ځکه 8 ډېر دي د دې څخه پور کوو یو چې ورکړو 14 8 دلته څو پاتې وو 4 4 صفر 4 مغایني عدد او 4 صفر اوس راځو دغه درېیم راښکته کوو درې چې راښکته کړي څو راځي 483 اوس یې په څو کې ورکوو په ضرب ضربني اوس راځو دغه 8 ګورو 4 خو نه په تقسیمېږي په 5 باندې 8 ګورو 8 ضرب 5 40 9 ضرب 5 45 9 ضرب 5 خو 50 کېږي ځکه 50 ته 8 سره ډېرېږي 9 ضرب 5 45 نو ضرب زباني نوخې ورکوو یو ضرب 9 9 9 ضرب 5 45 بیا منفي عملیه اجرا کوو درونه نه منفي کېږي او قرض کوو جلو سره چې نه منفي کړي 4 دلته پاتې اووه څخه چې 5 منفي کړي 2 او 4 څخه 0 نو 40 دي 40 په څه باندې نه تقسیمېږي ځکه 40 کم دي اوس څه کوو دا همداسې په باقي منده کې پرېږدو او سوال حل شو دلته څه ویل کېږي باقي مانده دغه ته باقي مانده ویل کېږي او دې ته خارج قسمت دې ته خارجي قسمت ویل کېږي دغه ته مقسوم علیه او دغه ته مقسوم ویل کېږي دې ته مقسوم علیه دې ته خارجي قسمت او دې ته باقي مانده مقسوم څه ته ویل کېږي مقسوم معنا تقسیم شوه او مقسوم علیه مقسوم معنا تقسیم شوه مقسوم علیه مقسوم تقسیم شوه علیه په ده باندې تقسیم شوه مقسوم علیه په ده باندې تقسیم شوه خارجي قسمت دغه حاصل ته ویل کېږي باقي مانده دغه باقي ته ویل کېږي نو راتلونکي درسو کې به درته وښیو چې څو رقمي عدد په څو رقمي عدد باندې څنګه تقسیم کولی شو تر بیا ښه چېرې د خدای په